السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي چې د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع ده اول MCB د څه مخفف دی او معنی څه ده. دوهم MCB په څو قسمه دي. دریم MCB په کومو ځایونو کې د کوم قسم لوډ لپاره کوم ډول نصب کولی شو. څلورم A ټیپ MCB ولی نن سبا نه استعمالیږي او له منځه لاړه. او پنځم زمونږ د کورونو لپاره انتخاب شوي غوره او بیسټ بریکرې د MCB د ډولونو څخه کم ډول دي. دوستانو راځو. اول MCB معنا ده M معنا ده منیچر، C معنا ده سرکټ او B معنا ده بریکر. لکه د دې معنا شو دوستانو منیچر، سرکټ، بریکر. هم د MCB بریکرو ډولونه او قسمونه عموما په 15 ډوله دي. اول B ټیپ MCB، دوهم C ټیپ MCB، دریم D ټیپ MCB، څلورم K ټیپ MCB، پنځم Z ټیپ MCB. اول راځو B ټیپ MCB. B ټیپ MCB عموما د ريزسټیو لوډ لپاره استعمالیږي. مثلا پکې لایټ، هیټر، واشنګ ماشین، فین، موټر، ډریل او داسې نور برقي وسایل چې هغه ريزسټیو لوډ دي د هغې لپاره B ټیپ MCB استعمالولی شو. دوهم راځو C ټیپ MCB. C ټیپ MCB عموما د کولینګ کمپریسر سیستم لپاره استعمالیږي، لکه فرج، ایر کنډیشن، ایر کولر او داسې نور برقي وسایل چې هغه کولینګ سیستم لري د هغې لپاره C ټیپ MCB استعمالولی شو او نصب کولی شو. دریم راځو D ټیپ MCB. D ټیپ MCB عموما د هغه برقي وسایلو لپاره استعمالولی شو چې هغه هیټینګ ټمپریچر لري، لکه هیټینګ ماشین یا ویلډینګ ماشین، ایکس ری ماشین او داسې نور وسایل چې هغه ډیر زیات هیټینګ ته ضرورت لري د هغې لپاره D ټیپ استعمالولی شو. دا D ټیپ MCB چې د دوستانو منګه د کور یا د کمپریسر ایر کنډیشن لپاره عموما دا نشو استعمالولی، ځکه چې دا د ډیر هیټینګ، دا د های هیټینګ سیستم لپاره، سرکټ لپاره جوړې شوي دي. نو دا عموما د ویلډینګ ماشین او ایکس ری ماشین لپاره منګه د D ټیپ MCB استعمالولی او نصب کولی شو. او څلورم چې K او پنځم چې Z ټیپ MCB نه دي، دا عموما دوستانو سیمی کنډکټر دي. دا عموما د سرکټ لپاره، د هغه سرکټونو لپاره چې هغه کم کرنٹ او کم امپیر ته ضرورت ولري، نو موږ کولی شو چې د K ټیپ MCB او Z ټیپ MCB دغه ورته نصب او کنیکشن کو. دغه دواړه MCB نه دوستانو عموما مساوي دي او موږ نشو کولی چې دغه د کور لپاره یا د هغه وسایلو لپاره دا نصب کو چې هغه زمونږ های کرنٹ او های ولټیج ولري. او A ټیپ MCB دوستانو پخوا به په هر ځای کې د هر لوډ لپاره استعمالیدله، نو ځکه نه استعمالیږي دوستانو چې د هغې هیټینګ ټایم هغه ډیر اوچت دی او های دی، نو ځکه دوستانو هغه نن سبا نه استعمالیږي، څوک یې نه نصب کوي، ځکه چې د هغې اپریټینګ کرنټ چې دی او ټریپینګ ټایم چې دی هغې ډیر های و. یعنې په اسانۍ سره به دې ټریپینګ نه کوو، بندېدلې به نه. کله چې اوورلوډ یا شارټ سرکټ به رامنځته شو نو دی به ټیم نیو، لږ ټیم به نیو نو یا به لین وسو یا به مطلب نور برقي وسایل وسو. نو په دې خاطر باندې هغې د واره ټریپینګ یا کرنټ اپریټینګ هغې به نه کوو، نو ځکه دغه نن سبا د کار او فعالیت څخه غورځېدلي دي او څوک یې نه استعمالوي. او تاسې کولی شئ چې دغه 15 ډوله چې کوم ځای کې ورته ضرورت وي د MCB د ټیپونو څخه، د ډولونو څخه تاسې کولی شئ دغه نصب او کنیکشن کوي. دوستانو راځو زمونږ د کورونو لپاره بهترینې غوره او انتخاب شوي MCB ټیپ بریکرې هغه د څه په نوم دي. دوستانو تاسې کولی شئ د خپلو کورونو لپاره چې کله په مین بورډونو کې د خپل لوډ لپاره د نصب کوئ، نو تاسې کولی شئ د 15 ډوله MCB ټیپ بریکرو څخه یا تاسې B ټیپ MCB یا C ټیپ MCB دا نصب او کنیکشن کوي. دوستانو د دې اپریټینګ کرنټ چې دی او ټریپینګ ټایم چې دی دا ډیر لو دی، نه په اسانۍ سره چې کله
اوورلوډ یا شارټ سرکټ زموږ په کور کې رامنځته کیږي نو دا په اسانۍ سره ټریپ کیږي او زموږ هغه برقي وسایل هغه د بر د خطراتو څخه ژغوري، ساتنه کوي، حفاظت کوي، یعنی د پروټیکشن لپاره، د حفاظت لپاره او ساتنې لپاره د کورونو لپاره دوستانو غوره انتخاب ام سی بي بریکري چې دی هغه د بي ټیپ دی او د سی ټیپ دی. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ چې هر ډول لوډي نو دغه 15 ډوله چې کوم موږ ام سی بي لرو نو تاسو کولی شئ د هر لوډ لپاره خپل ام سی بي نصب او انتخاب او کنیکشن. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به زه تاسې ته د دې 15 ډوله د دې 15 قسمه ام سی بیانو د اپریټینګ کرنټ او ټریپینګ ټایم هغه وختونه او د دې ټایمونه به زه تاسې ته مکمل وخیم او مکمل معلومات به شریکم انشاءالله چې په څومره ټایم کې او په څومره کرنټ باندې دغه کار کوي او د دې کرنټ نه وروسته دا ټریپ کېږي او بندېږي. نو دوستانو که غواړئ د بر تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپلو کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ، زما چینل د سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.